تاسو او درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. رښتیا هم د سولې موضوع د افغانانو یو ډېر لوی ورکه ده او غواړي چې دا ورکه پیدا کړي او خلک ډېر سولې ته تږي دي او په ډېره بې صبرۍ سره د سولې لپاره امیدواري ښیي او هلې ځلې هم کوي او توقع او امید هم دا دی. زه فکر کوم چې د ټرمپ په ټویټ باندې ټرمپ عادي سړی نه و، د امریکا مشر دی او هلته خبره چې څه ووایي هغه منل کېږي. د ټویټ په دې معنا چې ده وویل چې زموږ یو عسکر وژل شوی دی، زه فکر نه کوم چې دا موضوع ده. هره ورځ د امریکا عسکر دلته وژل کېږي. دا پروند وژل شوي دي او 2-3 ورځې مخکې وژل شوي دي. تلفات ویني امریکا په افغانستان کې هره ورځ ویني، لکن دا چې د یو بهانه وکړه ما په نظر سیاسي نور څه دي. ولې بهانه وکړه؟ څه دي؟ کېدای شي 2-3 عامل یې دلته. یو دا چې د طالبانو څخه د ټرمپ توقع شاید دا نه و چې دوی به د امریکا هیڅ پوځي په افغانستان کې نه قبلي، او کله چې دا مسوده دته ورځي د مسودې د مطالعې وروسته دی دا عکسالعمل شي. مسوده کې توافق په دې دی چې هیڅ امریکایي پوځي به د توپک سره په افغانستان کې نه او دا به ټول حضور ختمي. نو هغه توقع چې دی مخکې هم وویل چې موږ به هلته استخباراتي حضور ولرو او دا استخباراتي حضور خپل یو نظامی حضور دی. نو دا هغه د توقع خلاف و. یو کېدلی شي دا علت وي. دویم علت دا چې د سولې مخالفانو هلته لابي وکړه، ډېره زیاته لابي وسوله. نو دغه لابي په صورت کې کېدای شي په ده باندې فشار هم راغلی وي او ذهنیت هم تقریبا تغییر کړي. یو بل شی چې ډېر اساسي او بنیادي فکر دی هغه دا دی چې د امریکایانو په دغه شکل باندې وتل د افغانستان څخه خپل د امریکایانو په ذهن کې داسې تصویر ورکاوه چې امریکا ماته خوړلې ده او د دغه تصویر د ورکولو لپاره هلته پراخ کار روان و، خاصتا د مذهبي ډلو د خوا څخه چې د دنیا اقتصاد او سیاست او یا د امریکا په داخل کې دوی دي یا د باندې دي په لاس کې دي او یا دا چې حتی د امریکا حکومتونه استعمالي. هغو خلکو هم هلته ډېر لابي وکړه. نو کېدای شي دا د څو عوامل دا تصور چې امریکا ماته خوړلې دغه تصور سره کېدای شي دوی موافق نه وي او دغه تصور د برداشت نه وي د دوی لپاره. زه فکر کوم دغه سیاسي عوامل ډېر د عسکر وژنه دا خو به وژل کېږي، آینده کې به وژل کېږي. طالبان د څرګندولو څخه دا معلومېږي لکه دوی چې تر پایه پورې په دې اصرار کړی وي چې څه وغواړي. حتی ما چې په ډېرو ځایو کې په کنفرانسونو کې په خصوصي ملاقاتونو کې نظامي او ملکي خلکو سره د امریکا ما ملاقاتونه کړي، هغوی داسې فکر کاوه چې افغانان داسې دي چې قدرت هر چا ته ورکوي هغه ستا سره لاره وړي. نو طالبان هم داسې یو څوک دي، خو دا د دوی د توقع خلاف و چې طالبان د قدرت تږي نه بلکې د خپلواکۍ او د افغانستان د استقلال تږي وه او دوی په هیڅ قیمت چې د افغانستان کې قدرت هم دوی ته ورکړي، پیسې هم دوی ته ورکړي، پاچې هم دوی ته ورکړي، دا یې نه قبلول. حتی چې هغه وخت کې چې دوی په قوت کې وه قوت هم په دا خطر باندې د لاسه ورکړي. نو دغه توقع د دوی چې و دغه ما فکر بې ځایه و. همدغه کېدلی شي چې تر پایه پورې د دوی توقع هم دا وه چې یعنې خبره چې ورانه شوله د امریکا په پوځي حضور باندې ورانه شوه. نه سم ویلی، بنیادي خبره تر اوسه پورې ماته نه ده معلوم په څه شي ورانه شوه. دا خو زموږ تحلیل دی چې کوو. خو زه یو شی چې زه ویلی شم هغه دا دی چې د یو پوځي وژل دا غیر معقوله خبره لږ تر لږه په دې نه ده. زما په نظر چې ځواک صاحب امریکا جنګ نشي ګټلی په افغانستان کې او جنگ چې څومره دوی 18 کال دلته دوام ورکړي، که 18 کال نور هم دوام ورکړي دوی بریا نشي ترلاسه کولی. دوی غیر د یو سیاسي جوړجاړی څخه بله لار نه لري. زه فکر کوم امریکا په دې کې اشتباه وکړه چې د دې خبرو څخه په شا سوله، ځکه دغه اعتماد سازي د ځینو هیوادونو په مرسته باندې چې دوی رامنځته کړي او په دې باندې 10 کاله تقریبا کار شوی دی.
لس کاله کار شوی. لس کاله مخکې زما په یاد دی په 2008 کې امریکایانو زما څخه غوښتله چې موږ د دې لپاره یوه لاره پیدا کړو. سعودي څخه غوښتله چې دوی یو سیاسي لاره پیدا کړي، اماراتو څخه وغوښتله، پاکستان څخه وغوښتله، جرمنیانو څخه وغوښتله، هلې ځلې مختلفې کولې. لس کاله دوی په دې لټه کې وه چې څنګه یو سیاسي لاره پیدا کړي، ځکه هغه وخت دوی پوهېدله چې په 3 کاله کې چې یو امپراتوري یا یو اشغال هغه خپل په اشغال کې بریا پیدا نه کړي، هغه ناکام دي. 3 کاله وروسته دوی خپل ناکامي معلومیږي چې موږ دلته حکومت کولی شو یا نشو کولی، یا دلته پاتې کېدای شو یا نشو. نو د هغه وروسته دوی هلې ځلې شروع کړي وې. 10 کالو هلې ځلې دوی په یوه لغته باندې د بین یوړي. دا بالکل د دوی اشتباه و زما په نظر، او زه په دې عقیده یم چې دوی بله لار نه لري چې بېرته دغه ته راونه ګرځېږي. دا چې افغانستان کې دوی پاتې کېدل غواړي دا خو به د دوی انټرست وي، خو د افغانستان لوکیشن یا موقعیت په ستراتیژیک لحاظ دې ته آماده نه دی چې دوی قبول کړي. دوی باید په دې پوه شي. که منی که نه منی شکست خوړلی دي، هم په سیاسي ډګر کې شکست خوړلی دي، هم په نظامی ډګر کې شکست خوړلی دي. د ناټو غوندې قوت 41 ملکونه چې په هغه کې تقریبا 3 هغه اټومي قوتونه دي، د نړیوال قوتونه د شورای امنیت عضو دي، هغوی په یو غریب ملک چې افغانستان دی چې د یوې ستنې ټکنالوژي په افغانستان کې نه درلوده، او اقتصاد تباه شوی و، نظام تباه شوی و، او 20 کاله مخکې جنگ ورباندې تېر شوی و، 18 کاله په هغه کې دوی د بریا زیری نه ویني، نو شکست به څنګه وي؟ دا به ښه یو سړی باید حقایق قبول کړي چې دوی ناکام دي، حتی د شکست په نامه دې نه تعبیروي، د ناکامۍ په نامه دې تعبیر کړي. که دا 18 کاله نور دوی دلته پاتې کېږي، نو بیا به په یو شرمونکي شکست باندې تعبیروي. نن بیا ځکه نن خو د یو سیاسي تفاهم د لارې دوی ته یو د وړو پزه ورکول کېږي، سبا به کېدای شي دا هم نه وي. طالبانو دوی ته دا پزه ورکوله چې حد اقل افغانستان ستاسو په ضد نه استعمالېږي، دا دوی دپاره یو ښه د وړو پزه جوړېدل. طالبانو په دې باندې دوی سره توافق کړی و چې د افغانستان موضوع به د یو سیاسي جوړجاړي د لارې خلاصي، نه د زور د لارې. دا د دې لپاره یو لاسته راوړنه و، یو چې ملت هم ویلی شو، خلکو هم ویلی شو چې موږ هلته یو نظام باندې کار وکړي، یو نظام هلته ومنل شو. نو طالبانو په یو متقابل احترام او په یو ډیپلوماټیک احترام باندې په روابطو باندې ورسره توافق کړی و. دا شو طالبانو حتی په اقتصادي او په سیاسي حضور باندې دوی سره موافقه کړې. دا ټول هغه څه و چې دوی یې دغه کول. اما دا چې په یو ملک کې سړی د هغه ملک د خلکو د غوښتنو خلاف، د هغه ملک د خلکو د توقعاتو خلاف، د هغه ملک د خلکو د عنعناتو د دین او د کلتور خلاف غواړي هلته واوسي، دا د چا حق نه دی. دوی په دې باندې خپل ملک ته هم قناعت ورکولی شي او خپل خلک هم ورکولی شي. خو دا د دوی لپاره یو مسؤلانه وتل وه، باید دوی دا کړي وای. اما زه په دې عقیده یم چې امریکا به خامخا د افغانستان ووځي، خو که په دغه شکل باندې وتلی وای، ملل متحد هم ورسره په اتفاق کې و، دنیا هم ورسره په اتفاق کې و، سیمه ایز ائتلاف او نړیوال ائتلاف، دا ټوله په دې خبره کې د دوی سره جوړ دي چې دوی په مسؤلانه شکل باندې ووځي. نو زه فکر کوم که دوی د دې ټولو خلاف غواړي چې دلته پاتې شي، دغه ټول ائتلافونه به د دوی په ضد باندې کېږي. کول خو یو څه ستونزې به ځکه ولري چې طالبان د دوی سره باید په ګارنټي باندې خبرې وکړي چې تاسو په خپله خبره څومره درېږئ او دا څنګه ګارنټي کولی شي. دا به طالبان ضرور غواړي، لکه څنګه چې د مسودې دپاره دا ګارنټي غوښتې وه. یو شی چې کېدای شي امریکا ته ګران هم تمام شوی زما ذهن ته چې راځي، هغه دا دی چې امریکایانو ویلی چې دا مسوده موږ امضا کوو، نو خو ضرورت نشته. طالبانو نه، دا مسوده چې امضا کېږي دلته به شورا امنیت او نړیوال قوي قوتونه دلته دا تضمینوي چې تی بیا د دې څه شاته نه او دا یې منلې وه. خو دا چې ورته څونه ګرانه تمامیږي چې دوی هغوی قانع کوي، یا د هغوی سره به معامله کوي، په څه شکل باندې به دوی دا دغه کوي، یا دا ورته ګرانه تمامیږي چې د یو سیمه ییز قوت طالبانو سره دوی دا دونې غټ دغه به څنګه پورته کوي، دا شان به ورته ګران شوي. طالبانو اشتباه نه ده، طالبانو سره دوی نه وربند کړي وو، طالبانو سره نه په دې باندې توافق کړي وو چې جنگ دی یا خشونت دې کم شي.
طالبانو سره دوی هیڅ شی نه ولاسلیک کړي چې وایي چې په دغه اساس موږ طالبانو سره دوی ولې مړی وکړ. بالعکس ما چې د سی بي اس سره د پومپیو انټرویو لیدل، هغه ویل چې موږ په دې 2 میاشتو کې په داخلو میاشتو کې 1000 کسه طالبان شهیدان کړي دي. اشرف غنی خو پر زیاته کړ چې یا 2000 دي تر هغه بالا پکې ولاړ. نو یو څوک چې د یو ملک 2000 کسان شهیدانې بل نو دا به دوی نه مني چې دوی به یو دوه پکې دي او که هغه انسانان نه دي یا ویني نه لري. دا دویم کم تشدد چې دوی په جنگ کې کړی دي طالبان دې ته اړ کړی چې باید تشدد ورسره وکړي. تشدد د دوی د خوا شروع شوی، طالبان د خوا نه دي شروع شوی. نو په هغه صورت کې دوی به طالبان ګرم بللی چې یو توافق وای یا د تشدد د دوی د خوا وای. و چې تشدد هم د دوی د خوا دی، ګرم هم ستاره خوا د توافق هم نشته. نو د خبرې دی ودروي باید امریکا باید خپل غلطي اصلاح کړي. دوی خو چې طالبان باید اصلاح کړي. طالبان غلطي کړي نه ده. کومه غلطي؟ نتایج خو جنگ د افغانانو انتخاب نه دی، متاسفانه چې جنگ د یو چا د خواست شروع شوی دی چې هغه قوتونه دي دلته راغلي دي د غلو په شان په وطن کې ناست دي، هم د ملک شتمنۍ لوټي، هم د افغانستان د کلتور او عنعنات او د اسلامي مقدساتو سپکاوي کوي، او هم پوځي حضور دلته غواړي، هم یې جنگ ته دوام ورکړي. دا د طالبانو انتخاب نه دی. په 2001 کې چې کله امریکا په افغانستان باندې د جنگ تصمیم نیوي، نو ما خو په هغه وخت زه سفیر وم، ډیر زیات کوشش مې وکړ. حتی ما کانګرس ته، پارلمان ته، د امریکا مهمو کسانو ته ایمیلونه پیدا کړو، هغه ته مې ایمیل واستاوه، او د خلیل زاد دا اوس نماینده د لارې په 2 ورن په ټلیفون سره خبره وکړله او ایمیل مې ورته واستاوه چې ته خو هلته یې یو افغان یې، ته دا زموږ پیغام هم بوش ته ورسوي. موږ ډېر عاجزه خلک یو، موږ باندې د روسانو وبا تېره سوې ده، نه مو اقتصاد شته، نه مو ملک شته، نه مو نظام شته، نه ټوپک و دفاع کولی شو. تاسې ولې موږ سره جنګ کوئ؟ موږ په هر قیمت باندې حاضر یو چې ستاسو سره یو سیاسي جوړجاړی وکړو او د یو سیاسي تفاهم مذاکرې د لارې ستاسو د مشکل حل کړو. خو دوی په غرور کې دوی دا فکر نه کاوه چې افغانستان کې به دوی د سرش په دم کې ځان ښکېلوي، او راله په افغانستان حمله وکړله په ډېر غرور باندې. دنیا ما نړیوال قوتونه ورسره عشر سوله، تر اوسه جنگ ته دوام وکړي. ځواک سره کې بیا د طالبانو ګور ځواک سره حاضر نشو جوړجاړي ته بالکل حاضر وای. دا خبره غلطه ده. 4 پروپوزل از ما د لارې ورکول شوی د امریکا د اسامه بن لادن په اړه، د اسامه بن لادن په اړه موږ پروپوزلونه ورکړي دي، ورسره مرکې مو پر کړي دي، جوړجاړي مو سره کاو، هر څه مو کول. خو دوی په غرور کې وای هغه نه منل. زه جنگ شو ما زه خبر ده جنگ شروع کې تر اوسه شروع کړی دی چې بیا وغواړي چې شروع کړي. نو دا خو موږ نشو دفع کولای، زوره ور دي. نو ناس دي په کوم طالب خو چې دلته څوک سره مخالف دی، هغه د امریکا په امکاناتو باندې طالب سره جنگيږي، کورتم پسې ورځي، د وطن نسیم پسې واخستي، په $15,000 پر امریکانو خرڅاوه. خود چې راپور سوز و 2001 کې چې کله طالبان د کابل ولاړې، زه په اسلام آباد کې مالت پاکستان په لاس ورکړم. په دې وطن کې په $15,000 باندې خلکو کسان خرڅول. دا کرزی صاحب چې رئیس جمهور شو د اعلان وکړي چې قومندانان دی ولاړ سي، چې کورو ته دی ولاړ سي. حتی په مسکو کې ملا برادر خون ګلام غټه خپل یاد کړل برادر دا ګلاو چې تا خو مشته وویله چې ولاړ سه کور ته کښنه، او بیا د امریکان پر راواسول په کور دي چاپاره ول زدي به عزت کړم په کور کې راول ودل. ان طالبان پاتې شو. دا خبر خو ته هغه توقع چې هغه افغانان چې د امریکا په سلاو په دغه باندې جنگي هغه ته چې تاسو خو نه چې امریکا جنگ غواړي، تاسو خو زما توصیه هم دا د طالب لپاره که زه د افغان په حیث په طالب باندې ځخ کوم چې طالب باید په ټولو افغانانو مژغ وکړي چې تاسو ولې د امریکا په سیاسي تفاهم کې شاته دي. موږ افغانان د جنگ قرباني یو، زموږ سره تاسو جنگ مکوئ یا په داسې یو شکل باندې باید د افغانان د طالبانو سره ملګري سي چې لاس سره ورکړي چې د امریکا حضور دلته ختم سي. ځکه د امریکا حضور باعث دی چې دلته به جنگ دوام پیدا کوي.
افغاني تفاهم په حق قیمت چې دا باید شروع شي او دا باید دوام وکړي زه فکر کوم چې په دې باندې یوازې د طالبانو ذمہواریم نه ده د نور افغانانو ذمہواریم ده چې د لپاره کار وکړي او د اوس د دې لپاره زه فکر کوم ناست یو مجلسونه شروع شوي دي او کېدای شي دا تقویه شي. دویم شی چې د طالبانو مسؤلیت دی هغه دا دی چې دوی باید هم دنیا ته افغانانو ته د قناعت ورکړي چې موږ جنگ نکوو. جنگ په موږ باندې تحمیل شوی دی دا تحمیل انتخاب نه دی زموږ انتخاب نه دی دا باید دوی لپاره چانس دی هم دوی باید دنیا ته قناعت وکړي او زه په دې یقین یم چې دوی په دې شانو کې دا مسکو ته چې سفر کوي بیا چین ته تللی بیا نور ځای هغوی به دا تشریح کوي چې موږ نه غواړو جنگ موږ هغه نهایت د امریکا سره توافق ته هم ورسېدلو په دوه شانو باندې یو شی دا چې امریکا د دې ځای ووځي دوم شی دا دی چې موږ د دوی په ضد باندې فعالیت نکوو نه چاته نه افغانستان کې چاته اجازه ورکوو چې د یا د امریکا یا د بل چا په ضد باندې استعمال شي. دریم شی چې ډېر مهم هغه دا و چې د افغانستان روان حالت به د مذاکرې او تفاهم او د سیاسي جوړجاړي د لارې حل کېږي نه د زور د لارې. دا ټوله طالبان دوی سره موافقه کړې وه خو دا چې اوس دوی شاته کېږي د دې خپله معنا دا ده چې دوی جنګ غواړي. طالبان دلته اکثره د طالبانو تګ ځینو هېوادو ته د هغو هېوادونو په دعوت باندې وي کېدای شي ځینې هېوادو ته طالبانو غوښتنې خو اکثره د هغوی هېوادونو غوښتنې وي ځکه چې دا ټول هېوادونه منتظر وي چې د دوحه د پریکړه لیکه یا د مسودې څخه څه شی راوځي او دا چې یو دم د پروسه متوقفه شوه نو هر څوک غواړي چې پوه شي چې دا ولې نو دا به اکثره د هغوی هېوادونو غوښتنه وي چې پوه شي چې دا ولې ودرېده. او دویم دا دی چې او دویم شی به طالبان کوشش کوي چې دنیا ته ټول ته د قناعت هم ورکړي چې د ملامتي په موږ کې نه ده ملامتي په موږ کې نه ده نه موږ دا متوقفه کړې ده او نه موږ جنګ غواړو خو د امریکا له چې په دنیا لس میاشتې پروسه په مخ یوړل او بیرته یو دم شاته شوله دا به دوی د دې دپاره هم کوشش کوي. زه فکر کوم چې اکثره سفرونه به هم دې دپاره او کېدای شي ځینې هېوادونه بیا دا هم وایي چې اوس څه باید وشي یعنې خلک ځینې هېوادونه تاسو به لیدلي ملل متحده څخه نیولې جرمنیانو اروپایانو دغه سیمه ییزو هېوادونو غږ وکړي چې دا پروسه باید ونه درېږي مخ ته ولاړه شي نو هغوی به بیا د دې په امکاناتو باندې هم غږېږي چې څه باید وکړي. زما په نظر چې دلته د رښتیا هم د خلکو شکونه هم وو او اندېښنې هم وې خو کوم شی چې موږ د طالبانو سره مستقیم واورېدی په مسکو کې هم په دوحه کې هغه دا و چې طالبان د یو مرکزي قوي دولت غوښتونکي وو او د تقسیم نه و دا یو. دویم شی چې طالبان غوښتي هغه دا و چې سوله په افغانستان کې د ثبات په معنا غوښته او دا ټول هلې ځلې د دې دپاره وي د دې دپاره نه و چې د یو بل جنګ پیل دي شي او د دې دپاره یې ګارنټي غوښتله چې د ګارنټي څخه کېدای شي امریکا دا چې ما مخکې هم وویل چې دا هغه څه دوی شاته شوي په دې باندې چې دا ګارنټي به دوی یا نه ورکوي یا به د ځان په ګټه نه بولي خو که ګارنټي نه وي د سولې دپاره طالب ساده سوله نه کوي چې راسي دلته کښېني او ځای بیا به جنګ د عمل هېڅ وخت نه کوي. ټوله به د افغانستان د ثبات یوازې د سیاسي ثبات نه د اقتصادي ثبات په معنا به وي دا د طالبانو و. دریم شی چې طالبانو په هغه کې وغوښتي هغه دا و چې دوی افغان شموله د افغانانو په خوښه داسې یو حکومت غواړي چې ټول افغانان پکې دغه ولري ځای ولري او دا د افغانانو په انتخاب باندې یو حکومت وي. او څلورم شی چې طالبانو په واضح کې هغه دا و چې داسې یو حکومت باید رامنځته شي چې هغه مرکزي حیثیت ولري مرکزي حکومت وي او ټوله نظامی تشکیلات او اداري تشکیلات هم دغه قیادت لاندې وي. امنیتي قوتونه یو لا د اندېښنې په اړه وایي په مجموع کې افغانان که هر څوک دي هر قبیله ده د هر ژبې د هر سیمې د افغانستان تقسیم ته آماده نه دي دا چې خپل افغانان آماده نشي بل څوک یې نشي کولی دا یو.
دویم شی چې زه د دې شاهد یم په 2010 کې موږ په بون کې وو هلته 2-3 کنفرانس موږ په بلجیم کې درلوده بیا په بون کې درلوده حتی په وزارت دفاع کې مو درلوده د رئیس سید اعظم په دفتر کې په پارلمان کې بیا د دوی یو آزاد سفارت په هغه کې مو درلوده هلته دا طرح لکه دا چې طرح وی چې د فدرالیزم او د تقسیم دغه جو بایدن په مجموع کې د ټول افغانانو د خوارت سول دریم شي دا په ډیره دومره چې افغانان کې دا دلچسپي نشته چې د افغانستان تقسیم شي کله چې افغانانو کې نه دا نه کېږي دا یو دلیل دویم دلیل هغه دا دی چې طالبان د سن دي لکه په خوا چې د افغانستان فکر کاوه کله افغانستان حکومت افغان شمول طالبان افغان شمول دي په هر ولایت کې د افغانستان دوی دي نو د ټول کې تقسیم دي دا هغه وخت کې داستان جشنه په ځای وای لکه په خوا چې افغانستان یو سیمه د شمال د یو جنرال دوستم په لاس کې او بل سیمه د اسماعیل خان په لاس کې او بل سیمه دغه په لاس کې وساس نه ده د طالبانو د قدرت په وخت کې چې د جنگ د افغاني مذاکرات شروع کیږي په دې وخت کې دوی په هغه موضوعاتو باندې بحث کوي چې هغه د افغانستان په مستقبل باندې وي دلته یو ملي اجماع رامنځته کیږي چې هغه ملي اجماع په دې باندې بحث کوي چې افغانستان څنګه جوړو د طالبانو قوتونه په خپل حالت د حکومت قوتونه په خپل حالت باندې پاتې کیږي جنگ دوام نه کوي په دې وخت کې نو د حکومتونو مرکزی ځایونو خټول د حکومت په لاس کې دي دا تشویش نشته زه کدا شی کامیاب کېدل لکه د تاسو تشویش لري یا د جوی بایدن مسله ده په 2001 کې مطرح شوی حتی په 2001 مخکې مطرح شوی دا ورسته مطرح شوی خدای نتیجه نه 2001 مخکې طالبانو سره یاد شوی دا خبره په 2009 کې دا خبره یاد شوی چې یو منطقه طالبان تسلیم شو طالبان دا قبول نه کړ ما درته په 2010 کې په بون کې موږ وو د موضوع راته پیښ ول ټول افغانانو رد کړ او په 2001 کې چې دوی په افغانستان باندې یارغل کا هغه وخت د شمالي او جنوبي افغانستان خبره مطرح شوی حتی د جنوبي رکیت د چلوالي هغه هم دارت کړو چې دا شی نه کې هغه وخت په هم په قدرت کې و په هم د موضوع رد کړو ما معلومات چي چې دا مرکزی افغانستان غواړي د زمينات دې ته نه ده برابر زمينات نشي برابر زه د دې ساندښنه نه لرم البته یو اندښنه چې ما تضمینات خبره وکړه هغه دی چې عدم مداخلت چې موږ افغانستان به ثبات کوي نه دا شي تقسیمي دغه اندښنه دا چې ملک توافق باندې وي تقسیم بنوي لیکن دلته به یو حاکمیت یالته بل حاکمیت دا به ثباتي د فار باید تضمین وي د دې ضمانت لپاره ځکه دغه اکثره شان چې د موږ په افغانستان کې دا بهر کېدای زما سوال دا تضمین څنګه رامنځته کېدای شي چې کله امریکا دغه سره مذاکرات کوي د طالبانو سره نهایت دغه ترسيږي په دې مسوده کې به هم سیمه‌یز ائتلاف یعنی د سیمې هوادونه دا به هم یې د مسوده به امضا کوي نړیوال قوتونه به امضا کوي هغه کې څلور شان دي مهم یو دای چې امریکا به وځي دویم دای چې د افغانستان په دوی په ضد نه استعمالېږي دریم دای چې د افغانستان کې به د عدم مداخلت چې دلته به د سیمه‌یز هوادونه او نور هوادونه مداخله بندي امریکا به ټول هوادونه به بندي ځکه چې ته ضمانت غواړې نو چې ته مداخله کوي بیا خو نه سي دغه کول ځکه داعش سره امریکا متحمل دا به ټول بندي او دریم څلورم دغه چې د افغانستان موضوع به د مذاکره او تفاهم د لارې حل کیږي نه د زور او د خشونت لارې او چې کله بیا افغانانو پریکړه وکړه هغه به ملل متحد هم ګارانټي کوي او دا به هم کوي او ثبات په افغانستان کې راځي یعنی په دې ټولو شان باندې تفاهم سوی دا د ګارانټي معنی هم دا ده چې دغه یوازې په کاغذ په مخ باندې باید پاتې نشي نړیوال ملل متحد شورای امنیت سیمه‌یز هوادونه دا به ټول تضمین کوي او د ټولو اجماع زما په نظرم په دې چې په افغانستان کې باید ثبات راشي ځکه جنگ نور نه د سیم په خیر دی نه د دنیا په خیر دی نه د افغانانو زما په نظر دغه هغه څه دي چې هر څوک د ځان په ګټه استعمالي د انتخابات موضوع د افغانانو په ګټه نه او د په ګټه هم نه ده یو خو انتخابات غیر مشروع دي په کې دوی هر څونه انتخابات په کې غیر مشروع دي ځکه د افغانستان زبر څلور دلیل و پریمش د خبرې ته د افغانستان د رئیس جمهور په انتخاب کې 50% د افغانان نو 50% د امریکا ده
دا یو دا غیر مشروع شو چې د په سیاسي سرنوشت کې د بل چا د تاثیر وي د خپل غیر مشروع دا یو بیا 50% تراسو 50% کې ملل متحد وایي افغانان وایي چې تقریبا 80% خاور د طالبان په لاس کې ده نو 40% په 50 کې پاتې شو 50 بیا دلته سیاسي مخالفین چې دي د دې ځای هغه وایي چې انتخابات په درغلي ده درغلي په شل کې خو په تدویش کې خو بشل وي نیم په نیمه درغلي بار شل پاتې شو په شل کې 90% افغانان په انتخابات باور نه لري ځکه هغه وایي چې سوله دراسي د دې مشروعیت 5% او 2-3% هم نه پاتې کېږي دا غیر مشروع شان دي دا فقط یو د امریکا لپاره او د نړیوال د لپاره دا یو غیر مشروع خو د سولې مخه خو به ونیسي سولې مخه ونیسي زه فکر کوم چې په هر دغه چې وی باید کچيري نړیوال او د امریکا او د طالبانو موضوع په یو شکل باندې حل کیږي دلته به یو مشروع لارې ته لار برابرې ځکه مشروع لارې ته یو نړیوال فشار او ملي فشار رانیسي چې یو مشروع لارې ته ولار نشي د افغانستان موضوع حل کیږي نه دا انتخابات خو یو خپل غیر مشروع دي دویم ته وګورئ چې په مردار سره ولړي دا به نتیجې سي دا ور بده انتخابات چې ته به ورته حیران شې دا څه بلاد به نتیجه به څنګه سي هغه ته به څنګه سي دریم حالت زه په دې باور یم چې افغانستان کې د حالت را روان دي که سوله ونسوله چې دا هر یو چې په واقع هغه هم حیران نشي خدای یو څوک پیدا شوی چې ماته نجات را کړی وي مې د ملک ته د څه حالت را روان دي کسوله ونسوه نو داسې حالت خدای دې معاق حالت نه بیاي خدای دې دا خلکو ته چې د قدرت او د اقتدار تجري دي خدای دې وکي تنده یو څه ماته سوي د چې په دغه اکتفا کړي چې نور د افغانانو د سرنوشت په فکر کې سي د سولې په فکر کې سي د افغانانو په فکر کې سي دا د 15 کال 4 کال او 15 کال پر تیر په 15 کال چې نورم پر تیر دغه سړی دی هیڅ نه په دې باندې غوښه اخی نه غټیږي نه په دې باندې لوي شته چې فکر وکي طالبان به انتخابات وشي خدای نه خواسته کې انتخابات په دغه شکل لکه ته چې وایي چې ودسي یو څوک دراسه قدرت پر دې ومشلي د جنگ دوام زه نو چې ودشي زه هم چې کیږي دا د جنگ دوام دی د یو افغان په حیث زه تشویش لرم او ډېر سخت تشویش لرم زما په عقیده د انتخاباتو کول د جنگ دوام دی د انتخاباتو ته ووټ ورکول جنگ او وینې ته ووټ ورکول دي افغانان باید په مجموع کې یو سیاسي فکر وکړي نه دا چې د یو شخص د اقتدار فکر وکړي د افغانستان طالبانو تحریم کړي دي د انتخابات طالبان به وکولای شي چې مخه ونیسي د انتخاباتو نه خو ځکه نه نیول کېږي چې په دا یو کابل کې مې دوی کې دا خو غیر مشروع انتخابات خو یو ولسوالۍ ته صندوقات دي دا اوس نه دا اوس د ولسوالۍ د چالت هغه طالبان په لاس کې دي اوس به صندوقان ورته ډکیږي روان دا انتخابات کیږي نه دا ټول درغنی دلته به صندوقان ډکیږي تابو کیږي بدلته برازي دا خو کیږي کې طالبان دا ټول بند کې بیا به صندوقان راسي دلته یو څه انتخابات په نوم وشي په نوم به وسو خو مشکل دا ده چې دغه شی بیا طالبان نه مني چې نه مني نو د جنگ دغه په چا باندې د امریکا تصمیم کو په خپل ځای پریدو وس بیرته اخلي او کنه اخلي او کار څنګه ان دا وسم وخت نه دی چې طالبان او دلته سیاسي ګوندونه ډلې هغه څوک چې حداقل د افغانستان په اړه یو څه فکر کوي په دغه تصمیم ونیول شي چې وس دغه انتخابات ونشي خو نه سي درولای طالبان خو تحریم کړ اوس د خلکو کار دی دلته چې دوی څه کوي ځکه زم پوهیږم په دې باندې چې انتخابات هم غیر مشروع دي او هم د درغلي ډک دي هم د جنگ لامل دي د جنگ لامل دي خو سیاسيان په دې پوهیږي دا چې ورس پر رقابت کې ورسره ولاړ دي هغه په دې پوهیږي چې دغه شی دغه نه دي د خپل چې دلچسپي په کې لري دا په دې پوهیږي چې ولا په غلطه روانم خو د دې لپاره چې الته پروژې دي الته پیسې دي الته قوت دي نو د دې لپاره خود به هلي ځل کې افغانان په مجموع کې زما دغه دا چې علما په دې کې سیاسي مشران و دا باید خپل بند نه کې او आवाज پورته کې چې دا شی د ملک په ګټه نه دی دا د مسلمانانو په ګټه نه دی دا د سولې په ګټه نه دی یو څوک چې خپل سرټمبګي باندې په موږ نه تپي نه دی خپل فکر چې کې چې زه پوهم بل څوک نشته دا ملک به دویم چلی دی بیا هم به دوی چلیږي
د خدای مزکه د خدای حاکمیت ته پریږدي چې افغانان د یو سولې ته ولاړ شي، نه دا چې د چا د قدرت او اقتدار قرباني شي. زه فکر کوم افغانان اوس د دې ذمہواری لري، مسؤلیت لري. زه پوهیږم چې دا ما خبرې په ډېر خلکو بد نه لګېږي او حتی د عکس العمل څخه هم بیریږم، خو زه د یو افغان په حیث دا د ځان وظیفه بولم چې او د ځان وجیبه او فریضه بولم چې وایم چې دا شی درست په ګټه د افغانانو توافق تر ټولو مهم دی. خو مشکل دا دی چې هیڅ ګارانټي نشته. زه یو سړی وینم چې پرون د طالبانو سره چې د امریکا پلای وی خواته و، د امریکانو سره نهایت په نرمي باندې روانو، حتی د طالبانو تر هغه چې زه کوم والله تر ما مور نږدې و، ځان به نږدې کاوه او د ښکاوه به هر څه د ښکول. خو چې د ټرمپ ټویټ اوس هغه لاره بدله کړه. اوس دا ګارانټي کومه ده چې زه به ستا سره ودرېږم، ځواک صاحب ته زه به ستا سره روغم وکم، د سره کښېنم، ته زما سره درېږې د امریکا په مقابل کې که نه درېږې، که سبا به بیرته امریکا ته ترجیح ورکوې تر ما او ما به په ځپې. دغه ګارانټي نشته، ځکه طالبان وایي چې د امریکا موضوع په مسکو کې په دوحه کې دا خبره وشوه چې امریکا باید ووسي، توافق هم وشو. نو خو دې ودې وایي نو یعنې په دغه موضوع دې ودرېږي. خو طالبان ورته ویل ګوره څو شیان دی دوی ته ویل، تحمیلي حکومت په افغانستان کې نه غواړو، دا یو خپل ځان په خلکو باندې نه تحمیلو، خپل ځان هم نه تحمیلو، د افغان شموله د افغانانو په خوښه داسې حکومت چې ټول افغانان پکې ځان وویني، داسې حکومت غواړو او د بل دم نه په ځان نه تحمیلو چې بل څوک یې راباندې تحمیل کړي. خو دا خو د افغانانو غوښتنه ده. دوه شیان چې طالبانو غوښتنه وه چې موږ سره یې ومني، هغه دا و چې یو اسلامي نظام را سره ومني چې ټول ورسره ومنه، او بل د امریکا چې د افغانستان ووځي دا د لامل د جنګ دی، هغه ورسره ومنه.